داسې مشرانو ته وایم د علاقې د وطن ښه خلک سته، ملکان سته، خانان سته، سرداران سته، ډېر د وطن په غم باندې غمګینه سته، خو تقریبا 90% غله دي، ډاکوګان دي، ناست په دغه ته دي، بیا دوی خپلې روپۍ پکې اخلي، د خپلو روپۍ دپاره د بل چا کور خرابوي. داسې خلکو ته پیغام دا دی موږ دې په کور کې خور و لور لرو، خپلې ښځې هم لرو، نو که نن ما او تا د بل چا د کور د بې عزتۍ فیصله وکړو، الله پاک به زما او ستا د کور د بې عزتۍ فیصله وکړي. الله دې ته داسې ورځې وساتي. بس دغه مې هغه جانه ته وایه چې دا درېمان چې دی په دې کې چې دی فصلو کې 80% 90% نه دي، 95% غله دي. 95% خپله ورته اړولي، بیا راولاړ سي روپۍ پکې پورته کړي، بیا راولاړ سي علیحده مجلس بله واړوي، جوړ مجلس یې دی یې خرابوي. د چیش د وجې، د خپلو پیسو د وجې. اول یوه بله خبره بله خبره دا درته کوم جمال صاحب چې زه د دې وطن حصه یم، که ښه و ټوله به ښه یو، که بد ټوله به بد یو. زموږ په دې وطن کې علیحده د کرایې غله سته، بدماشان سته. هغه لره بیا داسې مسله راسي چې هغه د چا د خور عزت دي، د چا د لور عزت دي، د چا د مور عزت دي، دی په بدماشي د هغه چا طرفداري وکړي، بیا د چا لور هم پورته کوي، خور هم پورته کوي او مور هم پورته کوي. دی وایي زه ډېر پلارداره یم، ما ټلیفون در وکړئ، ته ولې نه رالې؟ نو چې ته ما له ټلیفون راکوې، خو دا مکه الله دې نه کړي، الله دې هر مسلمان وساتي. او بیا د خور د لور مسله یې، او بیا ته راولاړېږې د خور د لور سره ظلم کوې، غلطه فیصله کوې. موږ باید چې خودکشي وکړو، یا خو پر ځانو ګمان وتړو چې تا لره درسو چې نه مو نشان دې میټاو شي، یا نو باید چې موږ خودکشي وکړو. بس عجبه بله درته کوم، زما په خبرو به جهان ډېر خوا باده کړي. یو سړی دې پر ځان دې ټارګېټوي نه، که غلي بیا د ده پلار ته هم وایم دغه خبره. زموږ د ښار د شریفو خلکو په جنګو کې الله پاک د غلو روزي اچوي. زموږ د ښار وغلو ته چې الله روزي ورکړې ده، هغه یې د شریفو خلکو په اختلاف او په جنګو کې ورکړې. مطلب که زما په کور کې بدبختي راغله، د ده روزه چړاو، د ده روزي نو خورځې چې ورغلې نو ونس ملا لاس ملا که څو رکعې د شپې دې راوغواړي، چې راولې غوښتلې څو رکعې دا کار په ما ورسېدی، بیا یې په زوره کوي، بیا خلک راوغواړي، ملامت هم دا خوایي، خو دلته چونکې 3 روپۍ زیاتې ورکوي، ایمان، ضمیر، پښتو ټول خرڅ کړي. د داسې ژوند نو بیا مرګ ډېر ښه دی چې هلته اروینیانو نالۍ نه ده چې په هغې کې پروت دي. هغه جان وایي دا درېمان چې دی پیسې اخلي، کمیشن اخلي، ټوله نه، 5 کسان جمع بس. 5 کسانو موږ د پښو خاورې. هغه جان وایي 5 کسان ایماندار، د پښو خاوره څه زه خپله ما خپله جمع بس چې ښه خلک دي، ښه خلک دي، موږ د جمع بس. لیکن هغه خلک چې کمیشن خوري، د کور فیصلې ورکوي، په پیسو یې ورکوي، د ښځو فیصله ورسي، د کور لور فیصله ورسي، په دې کې بلیک میلینګ کوي، بې عزتۍ اړوي او په زور دا فیصلې په خلکو مني. دا چې دی دغه د دې وطن ناسور دی، دا کینسر دی، د دې علاج هم پکار دی. الله پاک ته په خپل طاقت باندې تباه او برباد کړي چې د خلکو کورونه ورانه جوړوي نه. نو دغه جان پیغام شیر کړي. دغسې درېمان زموږ شته چې د یو کور بې عزتي د ده روزي ده. په یو کور کې مړی اوسي، جنازه پورته سي، هغه د ده رزق ده، د ده روزي ده، په دغه دی خپل ځان چلوي. پخوا به ته یې ویلې ملایانو ستۍ په غم کې هم ګټه ده، نو درې ورځې پر پاتا ناست موږ خو نو خیر اصلي خبره درواغ وه، دا رښتیا دی، دا زما غیر رښتیا دی. هغه جان الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي. قربان